بسم الله الرحمن الرحیم. ګرانو ملګرو السلام علیکم. په دې هیله امید یم چې ټول به راته روغ او جوړ وای او د صحت کلیو په نغښتي وای. ګرانو ملګرو زه دانش یو ځل بیا د افغان ټکنیکل یوټیوب چینل څخه حاضر شوی یم ترڅو تاسو ته په نننۍ ویډیو کې ډېر مهم معلومات وړاندې کړم. ملګرو موږ څنګه کولی شو د فیسبوک آیډي پرته له نمبر بغیر له نمبر څخه جوړه کړو. یعنې موږ ته ډېرو ملګرو میسیجونه رالیږلي چې موږ ته دا طریقه وښایه چې د فیسبوک آیډي بغیر له نمبر څخه جوړه کړو، یعنې په جیمیل یا په ایمیل باندې جوړه کړو. ملګرو دې لپاره چې په هر څه پوه شئ ویډیو تر پایه پورې وګورئ، ویډیو سکیپ کوئ مه. راځئ په ویډیو پیل وکړو. ملګرو د هر څه نه مخکې تاسې په خپل موبایل کې فیسبوک ته راشئ. کله چې فیسبوک اپلیکیشن ته راغلی نو اعلان باندې لیکلي کریټ نیو فیسبوک اکاونټ، په دغه ځای به تاسې کلیک وکړئ. بیا په دغه ځای کلیک وکړئ. کله چې دلته راغلی نو په دغه ځای کلیک وکړئ کانټینیوز ان انګلیش، په دې ځای به کلیک وکړئ. وروسته ملګرو تاسې راشئ په د نیکسټ په دې ځای به کلیک وکړئ. نو دلته ملګرو تاسې په دغه لومړۍ خانه کې په دې خانه کې به تاسې لومړی نوم ورکئ او په دې ځای کې به تاسې د خپلې آیډي لپاره لاست نیم تخلص ورکئ. زه خپل لومړی نوم ورکومه، مثال زه ورکومه زه یو نوم ورکومه خپلې آیډي لپاره. پښتو معلومات دا زما د آیډي نوم ده. نو بیا وروسته په دې ځای به تاسې کلیک وکړئ. ملګرو وروسته په نیکسټ بټن باندې کلیک وکړئ. بیا په نیکسټ بټن باندې کلیک وکړئ. بیا په ایس بټن باندې کلیک وکړئ. په دې ځای کې به تاسې ته دوه آپشن درکوي. که چیرې تاسې نارینه وئ نو بیا په دې دوهم آپشن انتخاب کړئ، او که ښځینه وئ نو تاسې بیا لومړی آپشن انتخاب کړئ. بیا په نیکسټ بټن کلیک وکړئ. په دا ځای ملګرو دلته تاسې نه نمبر غواړي، خو موږ غواړو چې دغه د فیسبوک آیډي بغیر نمبر څخه جوړه کړو. نو د دې لپاره تاسې ملګرو تر ټولو مهم ځای دغه ده، په دلته اعلان یو آپشن لیکلی ده ساین اپ ویث ایمیل ادرس، په دغه ځای به تاسې کلیک وکړئ. ملګرو کله چې دلته راغلی نو تاسې به په دغه ځای کلیک وکړئ یوز آیډي پینټ ایمیل، په دې ځای به کلیک وکړئ. نو دلته به تاسې خپل څنګه ورکئ ایمیل ادرس ورکئ. مثال د زما ادرس مخکې موجود ده کې، نو دلته زه خپل ایمیل ادرس ورکوم. نو تاسو هم دلته خپل ایمیل ادرس ورکئ. یا که ایمیل ادرس نه پیژنئ نو یا د پلی سټور آیډي هم ورته وایي. نو تاسو ته دې لپاره ایمیل که تاسو ایمیل جوړولو طریقه نه درځي نو ما تاسو ته په ویډیو جوړه کړې ده، په لینک ډسکرپشن کې ده، تاسو کولی شئ چې هغه ویډیو وګورئ او د ایمیل ادرس د جوړولو طریقه زده کړئ یا د پلی سټور جوړولو طریقه زده کړئ. ملګرو نو دغه ایمیل موږ څنګه پیدا کوو؟ دغه ایمیل تاسې راشئ په خپل موبایل کې، دلته به راشئ، په دې ځای به کلیک وکړئ. نو پاس لیکلی وي جیمیل لیکلی وي دلته جیمیل، دلته په دغه ځای به کلیک وکړئ. نو بیا پاس دا شین خط باندې علامه باندې کلیک وکړئ. نو دغه دانش افغان 2021@gmail.com دغه ایمیل ادرس ته ما جوړ کړی ده. نو تاسې هم دغه ډول جوړ کړئ.
تاسو ته زه په دې ویډیو ډسکرپشن کې لینک درکوم، هغه لینک باندې کلیک وکړئ او د ایمیل د جوړولو طریقه زده کړئ. ایمیل جوړ کړئ او دلته یې ورکړئ. ملګرو راځو په دې ځای کې به تاسې خپل ایمیل ورکړئ. کله مو چې ایمیل ورکړو لاندې لیکلي دي نیکسټ، په دې نیکسټ بټن به کلیک وکړئ. نو ملګرو دلته به تاسې د خپل آی ډي لپاره پاسورډ ورکوي، څنګه چې تاسې د فسبوک آی ډي پاسورډ لپاره چې نمبر هم جوړوله، همداشان دلته هم د فسبوک آی ډي لپاره یو پاسورډ ورکوي. ملګرو دې لپاره چې ستاسو آی ډي قوي او خوندي وي او د بل څوک یې هیک نه کړي، نو داسې پاسورډ ورکوي چې هغه کې حروف، عددونه او نور علامې پکې هم شاملې وي. زه دلته په دې ځای کې ملګرو کله مو چې پاسورډ ورکړو بیا په نیکسټ بټن باندې کلیک وکړئ. کله چې نیکسټ بټن باندې کلیک وکړو نو دا ساحه تاسې ته راوړي. په دې ساحه کې تاسې په ساین اپ باندې کلیک وکړئ. نو دغه ته ملګرو زمونږ آی ډي جوړیږي. اوس کریټینګ یور اکاونټ، زمونږ د فسبوک آی ډي جوړیږي بغیر نمبر څخه. نو دغه زمونږ د فسبوک آی ډي جوړه شوله. ملګرو تاسې باید د جیمیل ولرئ خامخا، یعنې پلی سټور آی ډي ځینې خلک هم ورته وایي، هغه به تاسې باید ولرئ. نو په دې ځای کې ملګرو تاسو به په پاس سکیپ باندې کلیک وکړئ. دلته په دې ځای به کلیک وکړئ، بیا به دا سکیپ ووایئ، بیا به اوکې ووایئ. او دا زموږ د فسبوک آی ډي جوړه شوله پرته له نمبر څخه. تاسو اوس کولی شئ چې دې کې هر څه اپلوډ کړئ، ملګرو ته هم ریکویسټ کولی شئ او پوسټ هم کولی شئ او داسې نور. نو دا د جوړولو طریقه ده. او که هر څه مشکل پکې لرئ آی ډي جوړولو کې نو زما ته په کمنټ کې پرېږدئ. او که غواړئ چې نور معلومات ترلاسه کړئ، زیات معلومات د موبایل پروګرامونو په اړه ترلاسه کړئ، زموږ افغان ټیکنیکل یوټیوب چینل سبسکرایب کړئ، ترڅنګ د ګنټې نښان هم ووهئ ترڅو زموږ هره نوې ویډیو تاسو ته په وخت در ورسیږي. تر بیا مو د الله په امان.